تمام حیوانات، تمام زناور او مارغان صحیح ته د هغوی غوښه حلاله ده، حلال گوشت دي. بالکل هغوی که چیرې د انسان فضولات صحیح د انسان فضولات هغه چې کله غذا په طور باندې وخوري او د حد پورې ورنه غذا په طور باندې استعمالوي چې خلک وایي چې د دې زناور خوراک غذا د انسان فضولات دي. نو هغه صورت کې د هغه حیوان هغه که مثلا پسه وي، هغه که د غواوي څاروی وي، او که چرګ وي چرګه وي، او یا مرغوی وي، بالکل نو دغه د دوی خوړله غوښه یې حرامه کیږي. چې دا کوم زناور دی هغه د ټولو دپاره د ټول حلال گوشت د ټولو په باره کې. بالکل تاسو به کیدای شي دغه خپلو سیمو کې کتلي وي. بالکل ځنه وخت د انسان په کور کې یوه چرګه ده. صحیح دغه چرګه ګوري کم ځای کې د انسان فضولات پرته دي. بالکل هغه فضولات خوري. صحیح غذا په طور باندې خوري. یو ځل نه چې یو ځل وخوري، د حد پورې وخوري چې خلک ورنه وایي چې د دې غذا د دغې چرګې غذا د انسان فضولات دي. صحیح نو د دې غوښه انسان باندې حرامه کیږي. یعنی چې که کم مقدار کې مولانا صاحب هغه باندې مو دا حکم نشو لګولی. او صحیح مثال په طور باندې کومو په سیمو کې چې د انسان نجاسات پرته دي، او مثلا په باغو کې دي، پخوا زمانه کې په پټیو کې څه تشناب پکې نشته دی، نو هغو علاقو کې د انسان فضولات پرته وي، هلته چرګې راځي، هلته مثلا غوا راځي، یا مثلا پسه راځي، د انسان فضولات وخوري. د انسان فضولات وخوري. دی انسان فضولات خوړلې وجې نه که چیرې د هغه غذا حسابېږي دومره زیات مقدار کې خوري چې خلک وایي چې د دې غذا د انسان فضولات دي، نو د هغه غوښه حرامه ده. صحیح. و اما د انسان فضولات نه خوري، بلکې نور څه فضولات خوري. صحیح. نو دې صورت کې د هغه غوښې خوړله څه مشکله نه لري. صحیح. مثال په طور باندې چې کوم د زناورو نه چې کوم فضولات دي هغه دپاره ډیرې، بالکل ډیرهګانې دي، هغوی کې فضولات پرته دي. نو هلته مثلا چرګان ځي، یا هلته مثلا غوا ځي، بالکل هغه فضولات خوري، د نورو حیواناتو فضولات خوري. صحیح. د انسان فضولات نه خوري، د نورو حیواناتو فضولات خوري. نو دې وجې نه هغه حرام نه کیږي، څه مشکل نه لري. یا زنه مثلا زناور دی چې هغه نجس څیزونه خوري. مثلا پوښتنه کیږي چې کوم مرغوي دي، بالکل مرغوي دي دی ګنده څیزونه خوري یا نجس څیزونه خوري. چېرته مثلا بد شی دی هغه خوري، او همدې وجې نه وایي چې مثلا د ځینو د په کورو کې چې کم مرغوي ساتلي شوي دي د دې غوښه بدبوی ورنه راځي. بالکل مونږ وایو چې سوړ بوی ورته نه راځي. او هغه دې وجې نه چې هغه هر قسم څه نجاسات او مثلا په چرته چینجي وي او دغه څیزونه وي، یا نجس شی وي، یا مثلا بل یو شی وي، مختلف حشرات چې کوم دي هغه خوري. بالکل. نو پوښتنه کیږي چې د دې غوښه څرنګه دی. صحیح. جواب دغه دی چې د دې غوښه حلاله دی، هیڅ مشکل نه لري. خدا مشکل نه لري. مشکل نه لري. صحیح. هغه شی چې هغه وجې نه
د یو حلال گوشت حیوان او مارغه غوښه حرامه کیږي هغه دغه دی چې د انسان فضولات خوري. بالکل هغه هم کم مقدار کې نه دې حده پورې چې خلک وایي چې د دې غذا یوازې د انسان فضولات. صحیح. بالکل. نو دې صورت کې کیږي کافي مقدار کې وي. صحیح. او کچاري د دې کې هم پس مهم دغه دی چې خلک وایي چې د انسان فضولات د خوري او که هم د انسان فضولات خوري هم نور څیزونه خوري. صحیح. دواړه شیزونه خوري. بالکل. نو هغه صورت کې د هغه غوښه حرامه نه ده. صحیح. د هغه غوښه حرامه نه ده. اکثر خوراک د انسان فضولات وي. صحیح. او که چیرې همدې شان سره یوې شپې ورځې پورې د انسان فضولات وخوري هم حرام نه کیږي، بلکې پکار دی چې 2 ورځې او 2 شپې ورځې او دې نه زیات پکار دی چې د انسان فضولات کله وخوري نو هغه وجې نه د دې غوښه حرامه کیږي. بس هغه وخت کې د دې غوښه حرامه شي هغه صورت کې چې دغه مقدار کې وخوري. صحیح. دغه حکم حتی په ټولو حیواناتو کې دی، هم په ځناورو کې دی، هم په مارغانو کې دی او هم په کبانو کې مایانو کې هم همدغه حکم دی چې د انسان فضولات که چېرې خوري یعنې د هغه غذا د انسان فضولات وي د هغه غوښه حرامه کیږي. هم غوښه حرامه کیږي او هم د هغه ځناور کم اګی دي هغه هم حرامه کیږي او هغه چې کمې شودې د هغه کمې پی دي هغه څه دي هغه ټولې حرامه کیږي. صحیح. به ټول څیزونه چې کوم دي هغه ټول حرام شي. او صحیح. یعنی په دې شان ته دی لکه یو حرام گوش حیوان وي. بالکل. مثال په طور باندې ته د خنزیر نه غوښه خوړی شي. بالکل. او نه ورنه چې کوم پوستکی دی هغه نه هم استفاده نشي کولی. هغه دي چې کومه هګۍ مثلا شودې پی ورنه راځي هغه پی هم حرامې دي. صحیح. نه همدې شان سره د دې مثلا غوا چې کومې پی راځي هغه ټولې حرامې دي او که مثلا چرګه دی د دې چرګې چرته اګی دي هغه اګی هم حرامې دي څو پورې چې دغه د انسان فضولات غذا په طور باندې استعمالوي. صحیح. البته دا چې یو ځناور د انسان فضولات خوړلی شروع کی او غذا په طور باندې استعمال کی دا باعث نه کیږي چې د هغه ذبح جایزه نه وي. د هغه ذبح جایزه ده خو غوښه یې نشي خوړلی.